منکرین حدیث هم دوه قسم دي. یو منکرین حدیث دي خو هغه غیرتیان دي. هغه غیرتیان منکرین حدیث چې هغه هم کافر دي، د هغو په کفر کې شک نشته، دا په خپل ځای خبره. خو دا کم منکر حدیث چې وي او بې غیرته منکر حدیث چې نن خبره کوي او سبا د خپلې خبرې نه رجوع کوي، او خبره کوي او بیا سبا وایي چې دا معنی نه کوي. دا منکرین حدیث وایي چې دا سحر چې دی وایي اثر نه کوي. عجیبه غونې پروګرام داسې دی. پرون څه ملګرو ما ته د یو منکر حدیث خلکو ته مفتی منیر وایي او زه ورته خنزیر منیر وایم. اگر چې زه دې خبرو کې ګوتې نه وامه، خو د خپل نبي د غیرت د وجې نه دا خبره کوله او خپل نبي باندې خفه کېږم. هغه عبارت وایي د خپل ځان جواب کوي. عبارت چې دی نه هغه کې یو لس ځای د په عبارت کې مؤاخذه او غلطي ده. ته خپل عربي عبارت نشي ویلی، ته په امام بخاري باندې اعتراض کړی. یو سړی داسې وي چې هغه د تزوجه په ځای باندې تزوجو ویله کوي، نو ته اول چې دی د ماضي او د مضارع فرق نشي کولی او ته راپاڅېږې امام بخاري پسې خبرې کوي. زه وایم زما د طرف نه تا ته دا چیلنج دی، ته د امام بخاري یو صفحه عبارت په کال کې صحیح ووایه، زه چې ته څه وایې زه به هغه ټول ومنم. یو سړی چې دی هغه د عربۍ ټکي نشي ویلی، هغه په امام بخاري باندې اعتراض کوي. نو یو اعتراض د دغه منکر حدیث دا هم دی چې تاسو ووایئ چې سحر چې دی دا اثر کوي، چې ته ورته حدیث د عایشې چې امام بخاري ویلی، نو لکه دغه حدیث دا زه نه منم. نو ته چې دغه نه منې نو ته خو قرآن هم نه منې که. قرآن کې چې رب العالمین دا ټکی وایي چې ومن شر النفاثات فی العقد. د دې ټکي څه معنا ده؟ د دې ټکي معنا ته وکړه چې الله تا ته دا سوال کوم چې ما د شر د نفاثاتو فی العقد نه بچ کړی، چې دا سحر اثر نه کوي. نو د دې دعا څه فایده ده چې الله ته موږ دا دعا کوو چې الله موږ د شی دا یاد خو په خپل ځای دی نه، په خپل ځای دا په خپل ځای پرېږده. خو چې سورت بقرې ته چې دی آیت ته سره راشي څه به وایي؟ وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. الله وایي سحر اثر کوي خو د الله د اذن د لاندې دی. نو قرآن کریم کې ته به د هغه آیت سره څه کوې؟ حدیثونه چې ته انکار وکړې والله ته به د قرآن نه انکار کوې. او ځکه الله دې علامه له جنت ورکړي. کم کتابی چې لیکلی خپلو ملګرو ته زه دا نصیحت کوم چې قرآن اول خو د قرآن نه ځان خبر کوي او حدیثو د رسول الله باندې ځان پوه کوي. خو ځینې کتابونه هغه به په هغه وخت کې دا خبره کوله چې اوس په دنیا کې د ټولو نه بدترینه فتنه چې ده د انکار حدیث ده. او هغه د هغه خپل کتاب ډېر ښایسته کتاب دی چې انکار حدیث سے انکار قرآن تک. دا خبر یاد ساتئ. دا کم سړی چې وایي زه د بخاري حدیث نه منم، والله دا د قرآن آیات هم نه مني لګوي. او دا الحمدلله موږ څه ثابتولی؟ موږ د قرآن داسې علم کړی الحمدلله چې کومه خبره په احادیثو د رسول الله کې شته د هغې ماخذ به په قرآن کې خامخا وي. دا الله ورته داسې نه ویلي چې زما نبي ته به د ځان نه خبرې جوړې، بلکې زما نبي ته یې داسې ویلي وما انزلنا عليك الذکر الا لتبین للناس ما نزل الیهم. زما نبی ما د قرآن نه دی رالیږلی مګر دې دپاره چې ته به یې ورته تشریح کړې. نو زما نبي چې کومه خبره کړې دا د قرآن تشریح ده او د دې اصل او بنیاد په قرآن کې شته ده. عرض مې دا خبره کوله دا ډېر بدترین شر دی. او دې خبرې ته هم سوچ وکړئ. مخکې اول شر اول ذکر کوي، دا بل شر دویم ذکر او دا شر په منځ کې ذکر کوي. ولې؟ دا شر ډېر خطرناک دی. ځکه داسې وایي چې ګورې الله ته داسې دعا کوه چې الله ما د سحر او د کوړ او د منتر د دې د شر نه حفاظت کړي. ومن شر حاسد اذا حسد. او زه یا الله پناه غواړم د شر د کینهګر نه کله چې کینه ښکاره کړي. حسد هم اثر کوي، غاسق هم اثر کوي او نفاسات هم اثر کوي. خو د دریو واړو خالق څوک دی؟ الله. او الله ته سوال کوه الله د دې شرونه زما حفاظت وکړه. او دا د دې زمانې چې هر یو شر تاسو ګورئ د هغې مرجع به د دریو شرونو ته خامخا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس.